د نجونو د زده کړو په اړه د سراج الدین حقانی تازه او نوی خبرداری. حقانی: زده کړې کورنۍ مسله ده، هیوادونه باید پکې لاسوهنه ونه کړي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی په هیواد کې د نجونو د زده کړو په تړاو وایي چې زده کړې یوه کورنۍ مسله ده او هیوادونه باید په دغه چاره کې لاسوهنه ونه کړي. ښاغلي حقانی په اروپایي هیوادونو کې د میشتو افغانانو د ټولنو له ځینو استازو سره په لیدنه کې چې اوس افغانستان ته راغلي ویلي نړۍ باید ومني چې افغانستان اوس یو خپلواک هیواد دی. د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانع په دې هکله وایي په افغانستان کې ځینې ستونزې شته او دا د افغانانو کورنۍ موضوعګانې دي او موږ د دغو ستونزو د حل لپاره کار کوو، خو نړیوال باید بهرنۍ نسخې پر افغانانو تحمیل نه کړي. ښاغلی قانع زیاتوي په دغه کتنه کې د کورنیو چارو وزارت سرپرست ډاډ ورکړی چې په هیواد کې د شته ستونزو د حل لپاره هڅې روانې دي. د کورنیو چارو وزارت ویان څرګندوي موږ تل ویلي چې له نړیوالو سره د متقابل درناوي پر بنسټ تعامل غواړو او اسلامي امارت د هیڅ هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي او له نورو هم غواړو چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. په اروپایي هیوادونو کې د میشتو افغانانو د ټولنې ځینو استازو د اسلامي امارت چارواکو سره په لیدنه کې د نجونو د زده کړو د ښځو کار او له سرپرست حکومت سره د هیوادونو د اړیکو په تړاو خبرې کړي. په اروپا کې د میشتو افغانانو ټولنې رئیس حکمت الله حکمت په دې هکله طلوع نیوز ته وویل تر اوسه چې موږ د اسلامي امارت له چارواکو سره کتنې او خبرې لرلې دي، هغوی موږ ته ژمنه راکړې چې د نظام د اصلاح او پایښت لپاره د اسلامي امارت له مشورې سره پرې کار کوي چې د افغانستان ملت له هغوی رضایت ولري. بلخوا د پوهنې وزارت سرپرست هم په اروپایي هیوادونو کې له میشتو افغان شخصیتونو سره په کتنه کې د پوهنې په سکتور کې د شویو پرمختګونو او په دیني او عصري علومو کې د ښوونیزو او روزنیزو اسانتیاو د برابرولو په اړه خبرې کړې دي.